بیا هم ستړي مه هرکله قدرمن لیدونکو د خپرونې بلې برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې نن په دې باندې بحث او خبرې لرو چې افغانستان ته هېواد ته د سیلانیانو راتګ لپاره باید څه وشي، کوم امکانات برابر شي، کوم سیستمونه ورته جوړ شي، دولت مسؤلیتونه او د دغه سیلانیانو راتګ د هېواد لپاره اقتصادي ارزښت څومره اقتصادي ارزښت لري او د جلب لپاره او د جذب لپاره چې سیلانیان دلته راشي د هېواد له بېلابېلو برخو که شمال دی، که جنوب دی، ختیځ دی، که لویدیځ دی، له هرې یوې برخې لیدنه وکړي، بېلابېلو ولایتونو ته ولاړ شي، نورستان ته ځي، بامیانو ته ځي، مزار ته ځي، یا هم همداسې کونړ، ننګرهار ته یا نورو ولایتونو ته ورځي. په همدې موضوع باندې بحث کوو چې دغې برخې ته څه کول پکار دي چې لا دا برخه ډېره ښه شي او ډېر سیلانیان هېواد ته رامات شي. په همدې موضوع د پوهنتون استاد ښاغلي ریاض احمد صافي سره بحث او خبرې لرو. صافي صاحب ستړي مه شئ، بخیر. مننه. اول تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته ټول ته السلام علیکم ورحمت الله. ډېره مننه کورودان. صافي صاحب، سیاحت د هر انسان لپاره مهمه برخه ده. هغه که افغانستان کې خلک دي تمه لري چې نور هېوادونو څخه لیدنه وکړي او همداسې بیا هغه هېوادونه چې هغه طبیعي مناظر لري، طبیعي ښکلاوې لري، بهرنیان ډېر کله هڅه کوي چې خپل رخصتیو کې دغسې ځایونو څخه لیدنه وکړي. افغانستان خوشبختانه چې د طبیعي مناظرو درلودونکی دی، بېلابېل ځایونه ښکلاوې شته، خو د سیلانیانو راتګ وروستیو کې که څه هم ښه شوی دی، دغې برخې ته څه ډول توجه پکار ده؟ مننه. موږ دوه برخې سیلانیان لرو، یو داخلي سیلانیان لرو، یو خارجي سیلانیان لرو چې دواړو برخې باندې به انشاءالله بحث کوو. خارجي سیلانیان تیر کال د وزارت اطلاعات فرهنګ د راپور مطابق 8000 شاوخوا سیلانیان افغانستان ته راغلي په 2024 کال کې، چې سږ کال په دې روبه کې 2000 تر اوسه راغلي دي. دې برخه کې څو مهم برخې دي. یو د دولت مسؤلیت دی، یو د خلکو مسؤلیت دی، یو د کمپنیو مسؤلیت دی. راځو دې ته چې که مو تاسو خپل شاوخوا هېوادونه وګورو، ترکیې ته په میلیونونو خلک سیاحت لپاره ځي، همداسې دوبۍ، همداسې مالیزیا، همداسې هندوستان او افغانستان ته هم، ځکه چې افغانستان داسې یو هېواد دی چې په تېرو 20 کلونو د وجې د مشکلاتو وجې نړۍ نه دی لیدلی، پټ پاتې شوی، داسې پټ پاتې شوی چې اوس دوبۍ ته ډېر خلک تللی دي ولې افغانستان ته ډېر خلک نه دي راغلي. نو ډېر یوټیوبران او خارجیان ډېر خلک غواړي چې د افغانان څنګه ژوند کوي، د دوی دا سیاحت او یا زموږ ډېر طبیعي زیرمې هغه شوي نه دي، نړۍ ته ښکاره شوي نه دي. نو په دې برخه کې ډېر کار کول پکار دي. زه یو مهمه هغه یو ملګری راغلی و، د افغان دی، پیدا شوی هالنډ کې دی، یعنی یو یوټیوبر راغلی و، خارجي یوټیوبر افغانستان ته. کله چې دا ویډیو لیدلی ده ویل چې یو خارجي یوټیوبر تلی شي، زه خو افغان یم، پیدا شوی یم، صحیح ده چې پلرونه مې افغان دي، هالنډ کې یم، زه ولې نه ځم؟ یعنی دا ټول افغانستان ته رامات شوي، ځکه چې افغانستان په رسنیو کې بحث و، همدا بحث و، په ټولو ځایونو کې بحث و. نو دې د وجې هغه ټولنیزې شبکې هم ډېر تاثیر کوي. نو دا ټول سیلانیان افغانستان ته راغلي وو، 8000 ډېر زیات بامیان ته تللي وو، مزار ته تللي وو، قندار ته ډېر زیات تللي وو او همداسې نورې سیمې. بله، همدغه برخه چې د 8000 سیلانیانو تاسو یادونه وکړئ، دا یوازې هغه بهرني سیلانیان دي. یعنې که دغه 8000 سیلانیان هر یو کس چې راځي حد اقل $1000 خو مصرف لري، یعنې تقریبا $8 میلیونه د کال دغه عاید شو. نو همدغې برخې لپاره یو خو د رسنیز ادرسونو له خوا نه همدغسې پروګرامونه، طبیعي مناظر وړاندې کول، څنګه چې موږ مثلا موږ هم یو پروګرام لرو د هېواد نندارې، بېلابېلو برخو کې د هغې پروګرامونه ریکارډ کېږي، نړۍ ته وړاندې کېږي. خو یو د سیلانیانو راتګ دی چې د هغې ځایونو څخه یادونه وکړي، بل د دوی لپاره اسانتیاوې دي. که د دولت مسؤلیتونه موږ یادو، لومړی به په همدې خبرې وکړو چې مثلا کوم سیستمونه ورته جوړ شي، کومې اسانتیاوې ورته برابرې شي. مننه، ښه پوښتنه ده. عموما سیلانیان چې کوم هېوادونه انتخابوي، هلته ډېرو مسایلو ته ګوري، هلته امنیت ته ګوري، هلته صحي برخو ته ګوري، هلته د لارې سفر ته ګوري، سرکونو ته ګوري، هلته هوټلونو ته ګوري چې هلته څومره امکانات شته، هلته څومره خدمات وړاندې کېږي. موږ په بخښنې باید ووایو، متاسفانه اوس د ټکنالوژي حصر دی. تاسو هر هېواد ته لاړ شئ، همدا اوس تاسو ولیکئ وزټ انډیا مثال، هلته تاسو حتی لایف چیټ ورسره کوی شئ چې څنګه راشئ. موږ داسې خاصه ویبپاڼه نه لرو چې د افغانستان ټولو برخو په اړه هلته معلومات وي، چې یو سیاحت والا راځي افغانستان ته، ولې افغانستان ته لاړ شم، دلایل یې ورته لیکلي دي.
لس مهم ځایونه د افغانستان زه وګورم دلایل ورته لیکلي ویزه چیرته واخلم خدمات چیرته دي څه وکړم هلته که ستونزې سره مخ شم باید څه وکړم دا باید په څو ژبو موږ یو مکمله ویبپاڼه باید وزارت اطلاعات فرهنګ هغه مربوطه شعبه چې کوم ده دوی باید ولري چې یو سیلاني باید پوه شي چې ښه زه ویزه د دې ځای نه اخلم دومره مصرف مې راځي دغه ښه هوټلونه دي که هلته یو ستونزې سره مخ شم. فکر نه کوئ چې اطلاعات کلتور خپله په همدې برخه کې یو برخه فعاله کړې ده د سیلانیانو د راتګ لپاره د ګرځندګیانو لپاره هغوی دغه معلومات ټول لري ورسره؟ دوی فعاله کړې ده خو ویبسایټ نه ده فعال ځکه ما مخکې یو تحقیق ما په ده کوم موږ تحقیقونه کوو په دې بخشونو بیا ویډیوګانې کوو نو هغه کې هغه ویبپاڼه ما ولیدل هغه ویبپاڼه فعاله نه ده ویبپاڼه شته فعاله نه ده. مثلا تاسو په نورو هیوادو ته چې ځئ اول تاسو ته یو بروشر درکول کېږي تا ته ټول د هیواد رهنمود ښکاره کېږي چې د اطفایې شماره دا ده د پولیسو شماره دا ده مشکل سره مخ شوي دې شمېرې ته زنګ وه دغه ویبسایټ دی دا ایمیل دی د ایمیل ته مخکې د راتګ نه ته یو ایمیل کې اطمینان حاصلی ولې متاسفانه دغه سیستمونه موږ دلته نه لرو دا باید ولرو حد اقل باید څلېرې ساعته کې یو ایمیل ځواب شي یو ایمیل یو خارجی راځي معلومات نه لري غواړي د افغانستان په اړه معلومات وکړي د هوټلونو په اړه د تاریخي ځایونو په اړه د سیلانیان بعضې برخې دي یو تاریخي ځایونه یې ډېر خوښېږي یو طبیعي ځایونه یې خوښېږي یعنې دغه ټول معلومات د افغانستان سیاحت په اړه دا باید په یو ویبپاڼه په څو ژبې دلته چینایان راځي ډېر زیات باید انګلیسي عربي چینایي او بعضې هغه هیوادونه چې موږ ته ډېر سیلانیان راځي باید د هغې په ژبه باندې دا ټول معلومات موجود وي چې یو سړی ویبسایټ ته ځي تاسو ګوري ډیری خارجي هیوادونه کېدای شي فیسبوک دومره استعمال نه کړي ولې ویبپاڼې ته ځي هلته ټول معلومات شته ګوري خاص افغانستان ته ولې ځم امنیت مې څنګه دی ویزه چېرته واخلم امکانات څه شی دي هلته ماته خدمات څه شی دي نو دا ټول ګوري هم سرکونه هم نور برخه همدغه برخه مثلا که نورستان ته څوک ځي په لاره کې یعنې هغه میلمستونونه هوټلونه نشته لاره یو څه جنجالي ده او بیا د نورستان لیدل حتمي د دوی لپاره مهم وي ځکه چې په هغه ویډیوګانې کې ګوري عکسونو کې ګوري هلته ځي مثلا نورستان ته بامیانو ته تګ همداسې نور ولایتونو ته په لاره کې کم خدمات ډېر زیات اړین دي چې دا که سیلانیان موږ غواړو دا باید ورته آماده کړو او یوازې په دې هم نشي چې مثلا که تېر کال 8000 سیلانیان راغلل خو همدغه خدماتو نه دوی بیرته انځور صحیح وانخلي او راتلونکي کې فیصدي کمه نشي اول مهم خو د سرکونو موضوع ده ځکه سفر ډېر مهم دی ځکه ته 6 ساعته سفر کې سرکونه خراب وي بل په دې لاره کې د بسونو خدمات څومره دي مثلا ته څومره اوس موټرونه ځي دا هغه دی صحت اوس ته په نورستان کې صحت ته څومره راسره دی دا خارج نه راځي حتما دلته هوا ورسره تاثیر کوي ډوډۍ تاثیر کوي مریضیږي عاجل فکر وکړي یو سړی پرون نورستان کې مریض شو خارجی دی او هغه هسې خلک دي تا لیدلي ولاګینګ کې هغه ټول هر څه وایي چې دلته سیاحت نشته مثلا ډاکټر نه و زه مریض شوم او شفاخانه نه وه دوا نه وه یعنې امنیت شفاخانه لوی لارې او میلمستونونه اوس یو سړی 6 ساعته سفر وکړي حداقل هوټل ته ځي هغلته راحت شي ولې موږ هغه هوټلونه نه لرو هغه اسانتیاوې ورته نه لرو چې یو سړی لاړ شي هر څه امکانات ورته مساعد هغه هم په هغه ستندرد چې هغه سیلاني غواړي موږ باید خپل ستندردونه او د سیلانیانو ستندردونه مقایسه کړو چې زموږ خو تاسو هلکان که چکر ته ځو هغه موټر کې مودې کېږي صحیح ده د ځینې خدماتو برخه هم ځینې ځانګړي افرونه د ځینې هیوادونو لخوا مثلا که دا اوس موږ ته د سیاحت لپاره افر کېږي 2-3 هیوادونو څخه خو هر هیواد ته موږ ګورو چې مثلا کوم افر موږ لپاره ښه دی که نه مثلا که ترکیه کې افر داسې کېږي چې تاسې لپاره ټیکټ فری دی یا مثلا هلته تاسې په میلمستون کې پاتې کېدل یا داسې نور مثلا افغانستان کې دا چې اقتصادي ارزښت باندې بحث وکړو خبرې وکړو چې دغه برخه لا غني شي په دې برخه کې مثلا که هغوی مصرف کوي خو زموږ د هیواد لپاره ګټه ده داسې کوم ځانګړي افرونه ورته باید وکړو آیا میلمستونونو کې دوی فری واخلو مثلا ټیکټ برخه کې ورسره همکاري وکړو هغوی خواستیم بیا دلته مصرف کوي یعنې موږ هدف دا ده چې یوه برخه کې ورته موږ خدمات داسې ورکړو چې هغوی لپاره وړیا بله برخه کې هغوی بیرته مصارف خو ده کې دا بیا بعضې مسایل کېږي کمپنیو ته کېږي څومره چې ډېر هوټلونه یې همدومره تخفیف زیاتي ځکه رقابت زیاتي که نه د هوټلونو ترمنځ او همداسې مثلا دولت ورته کولی شي چې د ټکټ تیاري کمپنیو سره خبرې وکړي داخلي ترانسپورټ ورسره خبرې وکړي یا مثلا د بسونه یې خاص تاسو هغه خیر نارت کوریا ته چې ټول ځي بیا خپل بسونه یې ګرځوي که نه یا بسونه یا مثلا د هوټلونو سره خبرې وشي چې تاسو خارجي میلمانه راځي ورته اول ځل راځي تخفیف ورکړي متاسفانه موږ هغه هوټلونه نه لرو نورې هیوادو ته چې ځئ تاسو ته هوټلونه یو کارت درکوي هر وخت چې تاسو هلته ځئ 20%
څه د بل ځل چې راځي تا ته تخفیف وړاندې کېږي. دلته رقابت نشته ځکه په ډېرو ولایتو په ټول بامیان کې یو هوټل دی، په ټول نورستان کې د ښاروالۍ یو هوټل دی چې 4-5 اتاقه لري، هغه لږ څه ستندر دی برابر دی. نو چې کله رقابتونه زیات شي، پانګونه دې برخه کې زیات شي، بیا هر رستورانټ غواړي چې ډېر تخفیف ورکړي، هر هوټل غواړي چې ډېر کار وکړي. نو اوس وخت کې چې مثلا رستورانټونه کم دي، میلمستونونه کم دي په دغه تاریخي ځایونو ته چې باید ورتګ وشي، نو د دې جوړېده خو وخت نیسي، که د سړک جوړېدل دي، که د میلمستون جوړېدل دي، یا ځینې نور خدمات مثلا مخابراتي خدمتونه دي. اوس په عاجله توګه یا مثلا دغه لومړني حالت کې که د دولت یا د حکومت مسؤلیتونه موږ یادو، مثلا څه ډول امکانات ورته برابر کړي؟ ځکه که میلمستون نشته دی، دوی چیرې پاتې شي یا څه ورته وشي؟ اوس څومره چې ما معلومات وکړو، وزارت اطلاعات فرهنګ نه دوی په 3 هوټلونو په نورستان کې کار روان کړی. حتی بعضې ولایتو کې ولایتي میلمستونونه شته، د دولت میلمستونونه خپل شته، د ولایت خپل هر ولایت خپل میلمستون لري. بعض ځایو کې دوی خارجي میلمنو ته ورکړي دي، مفت یې ورکړي. دا ښه خبره ده. یعنې یو سړی نورستان ته ځي، هلته د ولایت د والي صاحب خپله میلمستونونه شته چې هلته میلمانه راځي، موږ د هغه بدیل نه استفاده کولی شو. په بامیانو کې هم شته، په هر ولایت کې د ولایت هغه کوم بلډینګ چې دی هغه ټول امکانات لري. نو موږ دې بدیل نه استفاده کولی شو، هغوی ته ویلی شو چې تاسو راشئ، تر هغې پورې چې دلته دغه خدمات نشته دا شته. بل بدیل دا دی چې موږ کولی شو چې هغه سیلانیان راجذب کړو چې هغوی کمپینګ ته ډېر زیات خوشحالي، دا خامه سړکونو ته ډېر خوشحالي، هغه غټ موټرونو ته ډېر خوشحالي. نو دا هم پروموټ کوی شو، تر هغې پورې چې زموږ سړکونه جوړېږي د کمپینګ فرهنګ باید عام کړو، کمپونه کوی شو، امنیت ورته سیستم هر څه ورته جوړ کړو، ځکه ډېر خلک د دې ځکه دا به ټول هېواد په کچه یو څو خاص ځایونه وي، داسې نه ده چې مثلا هر ځای کې که نه، مثلا که بامیانو ته څوک ځي یا کونړ ته ځي، ننګرهار ته ځي، مالټو لپاره که نه کله کله یا مثلا نور ځایونو ته ځي، نو دا پکې رښتیا اقتصادي ارزښت باندې که بیا هم پاتې شو چې مثلا که 8000 کسان راځي، نو موږ ویل که $10 مصرف چې $8 میلیونه شو که نه د کال، چې دا غټې پیسې دي. نو هم د دغې اقتصادي ارزښت ته په کتو سره لا دغه اقتصادي ارزښت څنګه ښه وساتو، څنګه دغه برخه کې موږ لا توجه ډېره کړو چې د سیلانیانو لپاره داسې یو څه موږ برابر کړو چې که راځي حتمي زموږ یو څه تولیدات له ځان سره یوسي. عموما د افغاني تولیداتو کیفیت هم دی په ده کې ډېر مهم دی. دا خلک که دلته راځي د هر څه نه استفاده کوي، که د برق نه استفاده کوي، که د ګاز نه استفاده کوي، که د موټر نه استفاده کوي، که ترانسپورټ نه استفاده کوي، نو دې ته هم باید خدمات چې عامه پوهاوی باید زیات شي چې تاسو سیلانیان سره څنګه برخورد وکړئ. که هغه عادي موټر کې ځي، په هغه باندې تاثیر کوي. ما پرون یو ویډیو کتلی، یو هلکی سوریې ته تللی دی، یو خارجه انګلستان بریټانیا یوټیوبر د افغانستان ته براغلی، دا هلته ځي، د دې موټر کرایه بل کس ورته ورکوي، دا چې کله رسیږي دې ته کرایه ورکوي، ستا کرایه ما ته راکړې ده. نو دا هلک ډېر متاثره شوي، دا وګوره که ده به ما ته کوی شي دروغ ویلی چې تا کرایه نه ده راکړې، خو ما ورکوله، ولې دوی کې دا هغه اخلاقیات شته چې د ده کرایه بل چا ما یې ورکړې وه، نو ما ته یې وویل چې ستا کرایه ورکړې. یعنې دغه واړه مسایل چې په ترانسپورټ، دوکاندار، خلکو رویه، عام خلکو رویه، دا د پولیس چې کوم چیک پوینټ کې ولاړ دي، د خلکو دولتي اراکینو، د حتی د هوایي ډګر د دوی ټولو خلکو دغه رویه په دوی باندې تاثیر کوي. که جنس کیفیت زموږ ښیي، تخفیف موږ ورته ورکړو، سیلانیانو ته خاص تخفیفونه ورکړل شي، لاسي صنایع بهترین هغه د مارکیټ شي، دا خلک بل دنیا ته ویسي، یعنې ډېرې برخې دي دوی دلته کار کوي، دغه هر ډالر افغانستان اقتصاد ته ګټه رسوي. همدغه برخه چې صافی صاحب مثلا د لاسي صنایع دي یا زموږ خپل محصولات دي، تولیدات دي، کېدای شي سیلانیان په ټول ښار کې ونه شي ګرځېدلی، کېدای شي سیلانیان هرې برخې ته ولاړ نه شي، او کومې برخې ته چې ځي هلته دغه څه نه څه پکار دي. مثلا میدان هوایي میدانونه موږ لرو، هوایي ډګرونه، آیا امکانات د دې شته چې مثلا که د افغانستان وچه میوه ډېره زیاته مشهوره ده، که جلغوزي دي، هغه که مثلا بادام دي، هغه که پسته ده یا کاجو، داسې نور چې په نړۍ کې هغه خپل خاص هغه ارزښت لري، د دغه ترتیب لپاره تر څو هم یو څه عاید د هیواد لپاره، د هیوادوالو لپاره برابر شي، او هم همدغه صادرات لا په دې برخه کې ډېر شي. مثلا هوایي ډګرونو کې تاسو فکر کوئ داسې لارې چارې شته چې ورته جوړې کړو؟ ډېر زیات دي، حتی بعضې واړه مارکیټونه دي، په دوبۍ کې سوق دی، همداسې په سوریه کې د دمشق یو هغه دی، په تهران کې دی، بعضې داسې ډېر طبیعي هغه دي، هغه فرهنګي مارکیټونه دي چې هر سړی راځي باید هغه مارکیټ ته لاړ شي، هغه د هغې هېواد په فرهنګ باندې جوړ شوی یو سرک
همیشه په هر هیواد کې یو ځای شته موږ هم باید داسې یو ځای ولرو چې هلته خلک راشي سیلانیان وګوري د افغانستان ټول فرهنګ که لاسي صنایع دي که وچه میوه ده که تازه میوه ده که هر څه د دې ترڅنګ هوایي ډګرونه ډېر زیات تاثیر کوي که تاسو د هندوستان آی جی آی ایرپورټ وګورئ که تاسو د دوبۍ ایرپورټ وګورئ په هغه کې ټول خدمات شته یعنی هر څه شته چې تاسو اخلئ هلته شته خو موږ لرو هومره په هغه سطحه نه لرو ځکه سیلانیان کم دي نو هغه یو دوکان یا دو دوکانه ورته هغه کې یعنی کفایت کوي حتی هوایي ډګر باندې به بحث نه کوو چې څومره امکانات لري خو ولې ډېری هېوادونه دغه لارې چارې که نه لارې چارې دي چې مثلا ځانګړي نمایشګاهګانې جوړېږي نندارتونونه جوړېږي چې په هغې کې تولیدات بېلابېل وړاندې کېږي نو په دې هیله چې هېواد کې همدغه اسانتیاوې لا ډېرې زیاتې شي ځکه چې وایي ګټه په تاوان کېږي نو که موږ اسانتیاوې برابرې کړو هماغومره به بهرني سیلانیان را جذب شي او طبعا چې راځي نو یو څه خو له ځان سره وړي عاید به او ګټه به افغانستان ته ورسېږي صافی صاحب ډېره مننه کور ودان چې خپرونې ته راغلئ مننه تاسو څخه ښه وخت ولرئ